دا د ننګرهار پوهنتون کرنې پوهنځي محصلین دي چې ننګرهار وادي کرنيز اماراتي شرکت اړوند مالدارۍ فارم ته د عملي زده کړو لپاره راغلي. د یاد پوهنځي زده کړیالان دا ډول علمي سفرونه ګټور بولي او د پوهنتون د رهبرۍ ترڅنګ د ننګرهار وادي کرنيز اماراتي شرکت څخه مننه کوي چې د عملي زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې. فعلا دلته فارم ته راغلی او دلته ما عملي زده کړې ولیدلې، هلته تیوري موږ ته ویل شوی او دلته همدارنګه راغلو. استادان محترم موږ سره دي او همدارنګه د فارم مدیر دی او ډاکټر صاحبان دي. دلته موږ ګورو چې دلته سایلج برابریږي او حیوانات څنګه منیجمنټ کیږي او همدارنګه د دې په اړه معلومات ترلاسه کوو. نظري او د تیوري زده کړو څنګه کې موږ ته دغسې عملي سیمینار برابر کړی. موږ د خپل ښوونځي رهبرۍ او د پوهنتون رهبرۍ څخه منندوی یو. همدارنګه د کانال ریاست څخه هم موږ مننه کوو تر څو موږ ته دغسې عملي زده کړو لپاره اجازه راکړې ده او په راتلونکي کې مو غوښتنه د کانال ریاست څخه همدارنګه د خپل پوهنتون رهبرۍ څخه د خپل ښوونځي رهبرۍ څخه مو دا ده چې موږ ته په راتلونکي کې د پروسس فابریکې چې کوم په ننګرهار ولایت کې فعالیت کوي د هغې څخه عملي لیدنه وکړو. همدارنګه د مایانو فارمونو څخه د یاد شرکت د مالدارۍ فارمونو امیر وایي یوازې د ننګرهار نه بلکې د هیواد له بیلابیلو پوهنتونونو محصلین د فارمونو ته علمي سفرونه کوي او دوی ورته په اړونده څانګو کې له تیورۍ وروسته عملي لارښوونې کوي. موږ ته یوازې د ننګرهار پوهنتون نه دي، موږ ته د خپل هیواد د مختلفو پوهنتونونو هغه که د غزني پوهنتون و، د پکتیا و، د کابل پوهنتون و، مزار نه راغلي او ننګرهار پوهنتون خو ماشاءالله دا خو ډېر نږدې دی، دلته ډېره دسترسي لري. دلته یوازې موږ د مالدارۍ بخش کې نه، په مایانو بخش کې موږ مایانو پروژې لرو، هغو ته عملي درس موقع مساعده شوي دي. دلته د موظف ډاکټر صاحبانو هغه موظف متخصصینو د خوا نه دوی ته ټریننګونه او دغه رهنما سیستمونه برابر شوي دي تر څو وکولی شي دوی د هغه نوې تکنالوژي د نویو انکشافاتو نه خبر شي. د یادونې وړ ده چې ننګرهار وادي کرنيز اماراتي شرکت د کرنیزو فعالیتونو ترڅنګ د مالدارۍ اړوند ګڼ فارمونه لري.